دا غیر شرعي طریقه ده چې مړه چاته ایساره ورو پلان کې راشي او صبر وکړو جنازې غټه شي او په جنازو باندې فخرونه کېږي زمونږ داسې جنازه وه د پلان کې داسې جنازه دا ټولې عبث خبرې دي ځکه د الله نبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته فتوا راکړې ده په یو جنازه 40 کسان ودرېدل په یو جنازه مؤمنان 100 کسان ودرېدل دا مړه الله تعالی د دوی په سفارش باندې معاف کوي الله دې موږ تاسو معاف کړي أول نمبر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة روايت كي النبي صلى الله عليه وسلم نشد الله پیغمبر فرمایلی دي اسرعوا بالجنازة الله پیغمبر امت ته خطاب کوي اسرعوا بالجنازة تیزواله وکي تاسو په جنازه خخولو باندې تیزوال نه معنی دا چې منډه مو وای یعنی قدمونو کې تیزواله تاسو وکي تاسو زر زر دا جنازې دا خخې کوي فإن تك صالحة كچرت دا مړ نیک عمل وي نو فخير